دوستانو دا هغه چینی ده چې د شیخ سره بدنامه شوې وه په دوکان کې او دا اوس مړه شوه، چا ویشتې ده. ډېره د افسوس خبره ده طوطي ګله چې یو انسان دومره بدنام شي چې هغې اخري خاتمه د مرګ شي. لټینو زموږ پښتو ډېره بدنامه شوه. ګوره طوطي ګله پښتو بدنامېږي نه، خو دا پښتو د خلکو بدنامه کړه موږ له. اوس دا پته ماته نشته چې هغه شیخ یې وژلی او که نه، خو مرګ پکار و هغې شیخ له. رښتیا دې وویل. دوستانو د دې دوو جنکو قاتل صرف اور صرف دغه دوکاندار دی. ته چې دې ویډیو نوې کړې دا چل به نه وشوې. دوستانو الله جل شانه وایي چې ته په انسان یو پرده واچوې، زه به په تا باندې ډېر شی پردې واچوم، ډېر شی. دوستانو دا اوسني مخلوق دا په خلکو پردې نه اچي، خو ورته خلک شرموي او بدناموي. الله جل شانه دې زموږ تور سري او ستاسو تور سري ټولو مینوالو تور سري په امن و امان کې ساتي. آمین لوټن آمین. دوستانو قسم په الله چې دا ویډیو ما کتلې وه ډېر دا زړه مې ودردېدو. مې دا زموږ د پښتنو حال. زه تاسو ته بار وایم، هره ویډیو کې تاسو ته وایم چې خپلې تور سري دوکاندار ته مه پرېږدئ، دوکانونو ته مه پرېږدئ، کنې بیا به ستاسو دا بدنامي تکه بدنامي.